داسې چل به وکړم یوټیوب ته خو مې پیسې راغلي دي خو زما دا ملګري چې دي داسې سړي خواره غونته دي نو پیسې را سره لیدلې دي مړی د دې نه به ځان خفه کړم او د یوټیوب دا پیسې به ځان نه روباسم او مړ دي به کې چا راوستي دي پروګرام دې زه کوم او پیسې دې را سره دي نیمئ ځمه چې د ATM نه پیسې روباسم د یوټیوب پیسې مې روباسلې یې لکه دا کلمې مې سپورې شوي دي نه مې د مېخ په ولیده او نه مې کباب ولیده ځان له د یوټیوب پیسې راوکړې دونه ډېرې وو کور ته روان دماغه ملګري خو د سپورخېټې غونته دي د پیسو کې خو به را سره روپۍ هم پرې نه دي جیب کې لږې پټ اکدمه ما پیزا خرڅه کړې وایې څه به کوو بینک مخې ته دی شوړې شمارل شوړې هلکه زما تاسو سره دا ګپ نن نفس نشته څنګه نشته پهلوانه مونږ سره ځان له کوم څه وه په ویډیوګانو کله کمرګې ته کله رستم ته کټخټ باریکو ته او اوس ما ته ځان له جیب کې چې ما ته پلار کارېږي وي دا لوپران دي او دې سره دا ویډیوګانې هغه ټیم لوپران نو چې کله به کوترپاڼ ته خوشي کړو او کله به د کامل دوجري ته مخه کړو او کله به د نواب دوجري ته په مخه کړو اوس مونږ خوشکمال شو زړه یې مونږ له چولې دی چې یوټیوب دا یوټیوب هغسې پهلوانه اوس ما توبې موبې به درته پیسې ته روغ کړې پیسې بتا دې چل به وکړو ماښام د لالته د کباب پروګرام ماښام پکې نشته ټول سره لاس نیولې لاړ شه هلته به د کبابو کړي سره ناست یو چې کله ماښام شي وبې خورو زه چې ځو راځې پته ده بابا کړي له بدو بابا کړي له یا لکه ظالمانو دام چرته راوستم ظالمانو ما به در باندې چیلي خوړلې چیلي به مې در باندې خوړلې خو دلته مې زه راولې کباب باندې ما وژنې زه خو د ګېډې جیم یم پرې مې دی ځان مې په یارانو باندې وخوړو زړه مې په مارانو باندې وخوړو نه احساس ثواب شته نه احسان مني مال مې په هندوانو باندې وخوړو مال مې په هندوانو باندې وخوړو ځان مې په یارانو باندې وخوړو هلو واو زما اکاؤنٹ ته یوټیوب پیسې راغلي مونږ په پارټي موکړو څنګه دا د یوټیوب پیسې نه دي دا د څه پیسې دي دا خو مې لالا پیسې را لېږلي وي په دې به کالې جوړ کړي او ما وی کو دا د یوټیوب نه زما اکاؤنٹ ته راغلي دي تاسو خو زه غر کړم زه به اوس څه کوم زه خو په شرمونو وشرمولم ما خو پردې پیسې ولګولې اوس به زه څه کوم اوس راته داسې چلو کې چې تاسو خو به رانه وتښتئ خو د هوټل والا ته وایې زه څه وکړم ما در خو پیسې هم نورې نشته د لوښو ځای راته ښایي چې لوښي ورسره ووینځم زه خو هم تباه کړم السلام علیکم زما ګرانو ملګرو موږ ستاسو ډېره شکریه ادا کوو چې تاسو موږ دونه برداشت کړو دونه مو سپورټ کړو چې زموږ چینل مونټایز شو دا ټول ستاسو دعاګانې دي او موږ ته نن چې کوم دی نو خپل لومبۍ تنخوا میلاو شوه نو ستاسو زموږ د سپورټ کولو ډېره مننه چې چېرته مو سئ ښاد او آباد اوسئ او خپل پښتانه وروڼه کامیاب کړئ والسلام